اغلې شغله پوپلزی د هغو کامیابو افغانو ښځو په جملې کې ده چې له افغان یتیمانو، بېوزلو ماشومانو، بېکسه او بېوسه کونډو سره یې مادي او معنوي مرستې کړي دي. نوموړې په 2006 کال کې د خپلو ګاڼو په خرڅولو او د کورنۍ په مالتیا په کندهار کې ماشومانو ته د ثنا په نوم یو روزنتون پرانیست. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم شغله دی، پوپلزی یم، د کار څخه یم. تقریبا 28 کاله کېږي چې په امریکا کې ژوند کوم او په 2006 کې یو فامیلي سفر مو درلودی چې په هغه کې خوشبختانه زما د زړه یو غټ ارمان یا مراد چې مې درلودی هغه پوره سو او ما وکولی سوای چې خپل وطن ته خپل د وطن یتیمانو کونډیانو ته حد اقل یو څه رسیدګي وکم او کومک ورسره وکم او دا کار ما پلان کړی نه و، بلکې دا هغه کار دی چې ما ته راغلی په مغز کې او راوګرځېدی او دفعتا ما تصمیم ونیوی چې د دې تصمیم څخه ډیره سخته راضي یم الحمدلله او ما وکولی سوای چې ډیر کامیابیانې په دې لاره کې حاصل کړم د ټولو دوستانو عزیزانو د دعاو د برکته څخه. نو اوس دا روزنتون چې د ثنا روزنتون په نامه یادیږي په کندهار ښار کې دی. الحمدلله ډېر موفقه روزنتون دی او په دې کې موږ یو 50 کوچنیان تر روزنې لاندې دي چې په دې کې زموږ هغه خویندې راسره دي کار کوي چې هغه خپل هم کونډیانې دي او د دوی اولادونه چې دي هغه ته هم موږ د تعلیم د درس او د تربیې کار ورته کوو. موږ یو فامیلي سفر درلودی و افغانستان ته. کله چې هلته زه ولاړلم پس له ډېر وخته زه په کم سن راوتلی وم او زما د وطن مینه زما سره همیشه راسره وه. د غریبانو دپاره زما په زړه کې همیشه یو خاص ځای و او یي به د ژوند تر پایه پورې او خصوصا د کونډیانو د یتیمان سره ډېر سخت محبت لرم او همیشه غواړم چې د دوی دپاره زه یو څه وکولی سم. نو زه چې هلته ولاړلم په کابل کې موږ یو څه عمر تېر کړي خو حالت چې مې د ماشومانو حالت ولیدي ډېره زیرېدلم. خدای واس خپل کومک دا مې ورسره کول مګر کندهار ته چې ورسېدلم همداسې ډېر به زیرېدلم خو فاینانشلي پیسې دا خو سړی کومک کوي ورکوي او هغه د دوی یو روزانه کار په اوسي. نو ما ورځ دغه کې چورت وه چې دا خو اوسو نو د دوی آینده به څنګه کېږي؟ دا خو پیسې دي یو څه عمر بعد بالا خلاصېږي اما آیا دوی چې دا پر سړکانو دوی پکر کوي یا بوټونه پاکوي یا پټاټې خرڅي مکتب ته نه ځي یا مثلا دوی د دروازو وشاته به بیده وه په ګرمي کې په یخ کې نو زه ډېر ما رنج وړي د دې خبرې څخه. نو هغه وخت چې یو بس دفعتا تصمیم مې ونیوی او زما سره زه په امریکا کې هغه وخت زما خاوند او ما کار کوي یو غریبانه ژوند مو ځان ته جوړ کړي و 2 کوچني اولادونه. نو ما دغه خپل خاوند ته اجازه ځینې واخیستل او د لږ پیسې ما ته راواستولې هر څومره چې مو کولی سوی په عین حال کې ما خپل د زر د ځان سره وړي وه چې په د محفل په دې کې به واغوندم ځکه چې ما خپل د وطن حالات ولیدل د هغه زرو زیور وه چې ما ته زما په واده کې راکړل سوي وه. نو ما چې چورت وه د هغه ضرورت په یو وخت د یو ښځې دپاره په یو محفل کې یا د یو ښځې ښایست باندې اضافه کوي او دا نور خو داسې خاص کوم وظیفه نه لري چې ژوند کې رول ولوبوي. نو ما ویله چې دغه دپاره دی چې سړی د هغه زر د په سختي کې استفاده ځینې وکړي ځکه د یو ښځې د هغه لکه یو سیکیورټي غوندې یو دغه دی. نو ما خپل زر زیور راواخیستله هغه مې خرڅ کړله نو دا بنسټ یې ما شروع کړي او دا د 7 کوچنیانو سره مې شروع کړي. نو دا یو ډیره اوږده قصه ده چې څنګه ما په هغه شرایطو کې چې وزن نه وی پر خرابېدو و بیرته ما وکولی سوی چې زه کورونه وګورم ځای پیدا کړم د ځای پاکېده و صفایي و چپرکټان و شاپینګ و دا ګردې اسانه کار نه و یعنی ډیر مشکلات و خو خوشبختانه زما سره زما کازنز او زما خور دوی راسره و زما سره مرسته وکړه په دې هکله او دا اورفنیج موږ سره جوړ کړي چې زه ډیره خوشحاله یم او ډیره د الله پاک څخه راضي یم. نو ثنا روزنتون ډیر په موفقیت سره مخ ته ځي چې په دې موفقیتو کې موږ
دوه شاګرده فارغ تحصیله درلودله چې ماشاءالله یو احسان جان دی او بل قاسم جان و چې احسان جان حقوق فاکولته خلاصي په دا راتلونکي سمر کې د خیره سره او د یو ډیر موفقه کامیابه شاګرد دی چې په دا نږدې وختو کې په 6,500 شاګردانو کې ماشاءالله د امتحان ورکړی و او د هندوستان و بورسو ته د کمپیوټر ساينس په رشته کې کامیابه سو موفقه سو خو متاسفانه دا چانس دته ورنه کول سو او د په حق کې یو ظلم وسو چې هغه ډیر د افسوس خبره ده ولې نوې خبره نه ده د افغانستان په شرایطو کې داسې ډیر ماشومان داسې ډیر مظلومان دي چې د دوی په حق کې دا ظلم کیږي او روان دي خو په هر صورت د خپل امید د لاسه ورنه کوي موږ خپل امید د لاسه ورنه کوي خپل فاکولته په کندهار کې ادامه ورکړه انشاءالله یو ډیر موفقه شاګرد دی او ګراجویټ کیږي د خیره او قاسم جان چې هغه فارمسي وویله او خپل کلي ته ولاړی او ورې چې در ځای چې اول لرو وایي د فارمسي کې مصروفه دي خپل نو ورې یو دواخانه رایستلې ده په هغه سره کار کوي دا دوه مثالونه و او نور زما شاګردان یو بل زویاک مې دی چې هغه د کانکور امتحان ورکوي انشاءالله هغه به هم خپل فاکولټې ته د خیره سره تیاری نیسي نو موږ ډېر زیار ایستلی دی په دې لاره کې الحمدلله په دې کار کې زما سره ډېر دوستان دي چې همیشه پر ما اعتبار کړی دي زما لاسنیوی کړی دي په هر سخت شرایط کې زما لاس نه دی ایله کړي او دوی چې زه اوس که نومانې واخم ډیر دي او خوشبختانه زه باید ووایم چې سنا روزنتون د کندهار روزنتون نه دی د کندهاریانو د کوچنیانو روزنتون نه دی دا زه د څو ولایتو کوچنیان په دغه روزنتون کې لرم چې موږ ته راوړل سوي دي راوستل سوي دي او په ماشاءالله دوی زموږ سره ورې خپل تعلیم و درس وایي او زما په دا مرستې چې زما سره دا زما دوستان کوي چې ماشاءالله 14 کاله کېږي چې دا روزنتون مخ ته ځي دا هغه دوستان دي چې د افغانستان د هر ولایت څخه دي داسې نه دي زه ډېر دوستان مې د کابل څخه ټوله د هر ولایت څخه جلا جلا زما سره ولاړ دي په ملاتړ کوي په دې خیر کار کې او زه په دې ډېر افتخار کوم ځکه چې موږ ټول افغانان یو دا مهمه نه ده چې د کم ولایت په کم ځای کې دا که موږ ټوله رسیدګي وکړو او خپل ماشومانو ته په هر ځای کې چې او دوی د یو بدې لارې څخه د یو غلط کار څخه موږ راوګرځو دغه ته دوی ښه آینده زموږ د وطن ښه آینده تضمینوي زه همیشه وایم چې زه یو ډېره خوشبخته ښځه په دې دنیا کې پیدا سوې یم دا خوشبختي یوازې دا نه ده چې زه په یو ښه کورنۍ کې پیدا سوې یم زه خپل کریډټ ته دې هر څه چې یم نن خپل مور و پلار ته ورکوم زه د یو ډېر پاک نفسه مظلومه پلار لور یم چې ډېر په پاکي او صفایي خپل ژوند تیر کړی دی او همیشه یې د حلال رزق روزي خپل په اولادو باندې خوړلی دي او زما مور همیشه زیار ایستلی دی چې زموږ د تعلیم تربیې او د نیکې لارې باندې زموږ سره ډېر زحمت او زیار ایستلی دی یو ډېر مهربانه ورور او دغسې یو ډېره مهربانه لایقه خور لرم نو زه دا یوازې د کورنۍ نه و د کورنۍ خوشبختي چې ماته را په نصیب سوې ده د هغه و اړخ ته زه ډېره خوشبخته په دې ځان احساسوم چې زه نه تنها دلته خپل د درو کوچنیانو مور یم بلکې ما وکولی سوی چې دا ټوله کوچنیان کله چې دوی روزنتون ته راسي او دوی ماته د مور په لقب وایي تمنا مور او دوی ماته په دې نامه راته وایي زه ډېر احساس د خوشحالي کوم ولې دا یو خوشبخته ښځه چې دونه محبت کله چې زه هلته ورځم د دوی سره دا شپې ورځې تېرومه نو دوی زما داسې شاوخوا چې دوی ناست دي دا مینه او محبت چې دوی ماته راکوي حتی دوی زما پوړنې لا مچوي او دوی همیشه یو په ډېر لطف او په ډېر خپل ډېر داسې مومن اداو باندې زما زړه همیشه د ځان کوي او زه ډېره خوشحاله یم ډېره الحمدلله خوشبخته یم نو دغه د مور لقب یو کوچنی لقب نه دی چې یو ښځې ته په هغه وخت کې چې ما دا روزنتون جوړ کړي زه په کم سن کې وم یعنې په دا حالت کې ما خپله داسې شرایط زما دپاره اسانه نه وه چې زه هلته ولاړم
لاړه سمه ډیر مشکلات می تیر کړل ډیر سختیانې می تیر کړلې ډیر خبرې باندې پر ځان باندې وړلې او ډیر د بیرې حالتونه ما تیر کړل ولې د خدای راضي یم په هر حالت کې الله پاک ما سره را سره و او زه همیشه په دې عقیده یم کله چې د انسان عقیده پاکي زړه پاکي او خپل پر خدای باندې اعتبار ولري نو هیڅکله بنده په هغه څه نسي کولی او هیڅکله بنده د هغه ارادو باندې پښه نسي ایښولی هغه نسي راګرځولی نو زه ډېره خوشبخته ښځه یم په دې دنیا کې الحمدلله مرمن شغله پوپلزی د خپل روزنیز اند او ژوند ترڅنګ رسامه هم ده. نوموړې خپل استعداد د مرګ او ژوند د ترخو شیبو ترمنځ روزلی. تر اوسه یې شپېته تابلوګانې رسمي کړي او نندارې ته یې وړاندې کړي دي چې له دې لارې لاسته راغلې پیسې هم د سنا روزنتون د ماشومانو روزنې ته یې ورلیږلي. زه همیشه دا رسمونه چې ما کښلي دي زه نه غواړم چې صرف دا زه جوړ کړم او خرڅ یې کړم زما مقصد دا دی چې زه په هر رسم کې یو پیغام ولرم د هغه ورونو خویندو دپاره چې دوی په ژوند کې سختي په راځي او لوړې ژورې په راځي او دوی د ژوند څخه ناامیده کېږي زه غواړم چې دوی وپوهېږي چې په هغه کې په هر سختي کې پسې یو اساني شته نه موږ ته یو اصطلاح په هره شپه پسې یو سهار نو زما په هر رسم کې یو پیغام شته نو کله چې ما دا رسم کښې زه پروسش کال زما کیمو بیا شروع سو زما صحت کښته بیا خراب سو او نو ما په هغه وخت کې ډیر زړه راته درد وکړي اما ځان مې نه پرېښوي چې مایوسي ته ولاړه سم نو ما په هغه وخت کې یو امید دروازه په فکر کې وه چې زه د دې ځای څخه په بري باندې راووځم او انشاءالله د الله پاک په توکل سره به زه وکولی سم چې ژوند دوباره تجربه کم انشاءالله هیڅ هم نه کیږي نو په ډیره مثبت طریقه سره نو دا دروازه چې ما وکښله دې ته ما د امید دروازه نوم ورکړله او دا دروازه چې تاسو وینئ دلته ټول د الله پاک نومان دي چې په هر یو کې یو برکت شته نو ټوله نومان زما ډېری رسامیانې کې د الله پاک ذکر د نومانو ده نو چې دا زما محبت ښکاره کوي او دا زما قوت و زما ایمان زما قوت و چې زه در د تاریکیو څخه راویستلم نو دا مې وکښله او دلته اوبه خو موږ ته همیشه په دې عقیده یو چې روښنایي ده دغسې هم لمر او دغسې هم ازادانه لکه مرغه غوندې بیرته کولی سي ژوند ته ولاړ سي او پرواز وکړي او ژوند یې بیرته د خوشحالۍ ډک سي نو ما دا رنګونه و دا شان ټوله د هغه پر اساس باندې انتخاب کړله او زه به ناسته ومه نه پوهېدم چې دا سوژه ماته څنګه راغلې ده مګر زړه به مې راته ویل چې دا شی وکړه زه چې رسم شروع کړم چې یو شی په مغز کې ولرم بعض وخت یو شی په مغز کې لرم هغه بل شی زه ځینې جوړ کړم نو دا مغزې چې مخ ته ځمه بیا یو شی بل شی په مغز کې راسي هغسې پسې دا ما ورکړم یو رسم پوره سي د هغلې شغلې په کارونه کې ډېره جالبه خبره دا ده چې دی ورکې د ټوټو څخه هم کار اخلي دې تابلو کې هم جالی کارولې ده او هم غمیانې کارولې دي چې دا تابلو نور هم ښکلی کړې ده د اغلې پوپلزی هیله دا ده چې په افغانستان او جهان کې ډیر نور افغانان د دې پر پلونو پل کېږدي او د لکونو بې سرپرستو افغاني ماشومانو په روزنې او د کونډو مېرمنو په پالنه کې خپل انساني ونډه واخلي. برېښنا تحریک د امریکا غږ آشنا ټلویزیون کالیفورنیا لوس انجلس